راځئ دوستانو چې واورو د سر صاحب مبارکې د مولوي صاحب څخه چې ډېره مهمه او ضروري مسله ده د دې روژې مبارکې په میاشت کې چې څوک کولی شي سرسایه ورکړي او څوک نشي کولی چې سرسایه ورکړي. نو راځئ په دقت سره یې واورئ. سایه ورکول په چا باندې لازم دي؟ څوک به سرسایه ورکوي؟ شرعي مسله دا د کوم آزاد مسلمان چې د نصاب مالک وي، یعنی د سره 9 تولې سره زر یا 2.5 تولې سپین زر وي، یا د 2.5 تولو سپینو زر قیمت ور سره برابر وي، یا د دې قیمت برابر د ضرورت نه زیات شیان ور سره وي. په دقت سره ورته غوږ ونیسئ. وایي یا د دې ضرورت نه زیات شیان ور سره وي، او دا انسان قرضدار نه وي، په دې انسان باندې سرسایه صدقه فطر ورکول د خپل طرف نه لازم دی او د خپل بچو د طرف نه هم لازم دی. او دا سمال د پاره د ځان سره ساتل چې دا به زیات شي یا به زیات نشي، دا د سرسایه د پاره شرط نه دی. بس چې دومره مال موجود شو 2.5 تولې سپین زر او یا 9 تولې سره زر، چې علما تقریبا 9 تولې څوک 4 ګرام یادي څوک 15 ګرام یادي، او په دغه سه مال باندې ګور کال تیرېدلم شرط نه دی. بس چې دا مال موجود شو بس پرې سړي باندې سرسایه لازم وګرځي. اگر چې یو ورځ سره ولې نه په ورځ باندې د مالدار شه دی به دا سرسایه ورکوي. او کله یو چا سره 2.5 تولې سپینو زر نه زیات قیمت پروت وي، مثال په توګه باندې 15 لک روپۍ سره پراته دي، خو په د باندې ګور قرض هم دی، یعنی 15 لک روپۍ ور سره شته خو 15 لک په قرض هم دی، نو دغه مال د نه حسابيږي. دا سړی بیا هم غریب دی، دا مال د بل چا دی خو اسی کور کې ځان سره یې خېده. نو شریعت وی چې په دې انسان باندې هم صدقه فطر نشته، مال به خپل وی دغه 2.5 تولې سپین زر دا به د خپل مال وی. نو بیا هغه وخت کې په د باندې صدقه فطر لازم ګرځي، یا ور سره 9 تولې سره زر وی. د دې وجنه زموږ علما لیکي وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النما فتاوى هندية كتاب الزكاة الباب الثامن في صدقة الفطر. دا دې وکړي چې یو څه ترې نه زده کړي وي، نو د ثواب په نیت خپل ملګرو سره شیر کړئ.